السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ دغه اتومات میسج په خپل واتساپ کې فعاله کړئ. کله چې تاسو مصروفه یاست نو دغه میسج په خپله اتومات جواب ورکوي. دغه ورور ماته سلام کړی دی، نو دغه اتومات جواب په اتومات ډول ورته راغلی دی چې د اتومات جواب دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورور خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله به یې. نو دغه میسج که چیرې تاسو غواړئ چې فعاله کړئ نو دا زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم در تاسو پورې در ورسېږي، ځکه چې دا ډېر د ښه چینل دی، د هیکینګ په اړه چینل دی. زه به تاسو ته هر وخت د هیکینګ په اړه معلومات درکوم. نو ښه دوستانو، چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ. راځئ دوستانو دغه طریقه باندې کار شروع کوو او راځو یوټیوب چینل ته. دوستانو مننه چې دومره سبسکرایبر مو ماته راکړي دي. ورځ په ورځ مو ماشاءالله سبسکرایبر زیاتیږي او ستاسو د حمایت څخه ډېره مننه چې ما 3 ورځې نه کېږي چې ما یوټیوب شروع کړی دی او تاسو دومره سبسکرایب ماته راکړي دي. دقیقه په دقیقه ما سبسکرایبر اضافه کېږي. ډېره مننه، ډېره مهرباني مو ده دوستانو دا ستاسې چې ماته مو دومره سبسکرایبر راکړي دي. او ښه کمنټونه هم وکړئ دوستانو تر څو موږ نور هم تشویق سو او دا پروسه مخته یوسو، ستاسو مشکلات د میډیا له لارې حل کړو. راځو پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپلیکیشن سرچوو. هلته راځو لیکو اوټو واتساپ. دلته په خپله راته راپورته سي اوټو واتساپ. ښه دوستانو دلته یو څه ستونزه پیدا شوه دوستانو. اوټو واتساپ ښه دوستانو دلته یو مشکل پیدا سوی دی، زه نه یم خبر چې څه مشکل دی دوستانو. ښه دوستانو دغه اپلیکیشن دلته بلته په لومړي سر کې راپورته کېږي. دغه اپلیکیشن دی دوستانو واتساپ اوټو. دغه چې کله تاسو ته راپورته سو دلته زما ډاټا دغه علامې درېدلې دوستانو، په دا خاطر به شوم دا کار سوی. دغه دی دوستانو ته علامه درېدلې ده. اوس هغه د چالانده سوله. زه بیا تاسو ته در وښیم دوستانو. دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ او دغه دلته داسې آن یې تاسو به داسې آپ یې داسې بیا آن کړئ دوستانو. او دلته به په د پنسل په نشان باندې کلیک وکړئ. دلته به خپل میسج ولیکئ. هر میسج تاسو لیکئ هغه به دلته ولیکئ. په اتومات ډول به هغه نفر ته ستاسو میسج ورځي. دلته بیا نیم ورسره ولیکئ. د هغه نوم به دلته ورسره اتومات ورسره ویل کېږي چې ملګری ستا نوم دغه دی او زه مصروفه یم، زه اوس نسم درسره خبرې سره کولی. نو دوستانو دغه طریقه پشکې عملي کړئ نو انشاءالله تاسو ته به ډېره اساني راولي. دغه دومره میسجونه ماته راغلي دي په اتومات ډول یې دا جواب کړي دي. ښه دوستانو راځو په پلی سټور کې سرچ چې کوم یو دی. دلته دوستانو زه پلی سټور ته راننوځم. دلته زما ډاټا ودرېږي دوستانو. زه به دا مشکل حل کړم خو نور تاسو ته ستاسو سر به خلاص سوی. په پلی سټور کې راسئ دلته ولیکئ اوټو واتساپ ریپلی. دغه زما په شان اپلیکیشن ورته راپورته سي. هغه دوستانو کار یې وکئ. زه به دلته ولیکم اوټو واتساپ ریپلی. دوستانو دا زما په پلی سټور خبر نه یم څه سوي دي، خو ستاسو به سر نور په خلاص سوی. خدای دې وکړي چې سر مو په خلاص سوی نور نو مشکل نشته دوستانو. نو چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب بټن کلیک او د بیل آیکن